او ګیله منې دا کونوازي مې لګي په یو ګیلاس په یو لاس کې شراب او په بل لاس کې سرګټ کونوازي مې لګي بکواس کوي لګیا دلته دا باندې ډبل د تاسو جنګلي خبرو کوم دې ځای څومره کونه ورکړي چې استحاد په تمام د کونه په ورکولو سیدا دا هغه کونی انسان دی په ټیک ټاک کې دی کونی انسان په ټیک ټاک کې نشته الله دې غر کو تبا کو دغه دې سوانف دی فقیر روجي ته وګورستا په شاته خو دې سره زه رستو راکاږم صبر وکم غریب یم غریبي ده کنه ګورم راګو ډبل ټیپ چې باندې په بیا زائد جنگ شروع کړ اسما چا سره جنگ کړی امر ایسه سیوا خبر نشم کوله بیا خور مور زه لایف بندوم ستاسو کال کوم سي دا بیا ماته وایا راګو ټول ډبل ټیپ لایف شروع ګوره یو انسان په ګپ نه پوهېږي پوه شو سړي سره ته ګپ لګې په کار چې هغه ستا پورې لیمټ کې ساز دي خو جو سړی بیا ستا کور ته ځي پوه شو ستا دغه کوي ور کنځل کوي مور خور ته راځي نو هغې نه بیا سي هغه د نفرت جوړېږي څوک چې د صلاحیت ګفتر نه دی یارې دی راګو ټول ډبل ټیپ لایف اله ګیله منې جنګلي خو ته خوله واچولې ګفټر نه دی یارې دی نه تا ته نه ویم مړه دا بلې سره زه لګیم حریم سره رنډۍ سره دا خو ستا نه پاسه دی ګیله منې تم کار کوي کنه صحیح جواب یې ورکو دغه یو یار ناست دی ګفټر دی نو ما پسې لګیا ده ماشاءالله درې واړه هغه راغونډ شوي چې د یو بل د پاسه مګر ډبل ټیپ تیز کولی شي ورته تا ته زه درځم خو تاسې به زه ګورم لږ وروستو سپی وې چې ما ته ویل کنه چې زه تا سره یارانه کوم د هغې دې څه وکړو ګیله منې زه ستا خرچې نشم برداشت کولی که نه ته خو دا ورسره باید ټول وباسه چې زه به هغې له به زه څه کړم زای خو فری شي غواړي هغه چې زه ټول عمر کونه ورکړم اور هم دله دغه نشم جوړولی زای خو فری شي زای څه ته وی لګیا ده هلته ما ته ووایه څه کار کوو صبر وکړئ ستا خرچې په څوک اوچتوي ستا خو صرف د سرګټو د میاشتې لاک روپۍ لګي ملګرو ډبل ټیپ تیز کیلی شی تورو څه خبرې وکړې ماله داسې جینۍ په کار ده داسې پارټنره پوه شورې چې بس صرف په ورځ کې پې چېرته یو 100-120 روپۍ پې خرابوم هغه هم چېرته په هفته کې یو پیره چېرته یو سټینګ نیمز کې چېرته یو ریډبول څکي مو ګیله منې مارچه واړه ده ملګرو ترپل یار یار ګایز ټریپل کی سکور او ناستم زما سره د بل گیم کې زما خلاف کینه تا سره به زه ګورم ملګرو زه ترپل لکه اس کې ترپل کې سکور ورکړه که نه ګل تhank you ملګرو ترپل کې ځای که نه زما څوک هم نشته زه خو بیخي بېوسه یم زه یې ملګرو ترپل دی زه مړه له ډېرو خلکو نه ښه یم کور خو مې شته که نه په دویم نمبر خو یم که نه که مخکې د خپل پارټنر رانه مخکې د منګکان خو رانه ټول شاته دي ملګرو ټول ډبل ټیپ لایف شیر یې ورول زه ستا په شان سپی مخکې نه یم څوک به مخکې ټول ډېر او نو ستا په شان د سپی خوله لکه د څښا منګه کورې ځای ته وې منګه کورې ځای د شکل د منګه کورې په شان دی هسې نه ټول ډبل ټیپ तुझे एक शेर पढ़ा ना हाँ मैं जब तेरे साथ गेम खेलूंगी तुझ पे पनिशमेंट आएगा मैं माफ करूंगी शेर मुझे जिगर नहीं पढ़ सकता ना यार मैं गरीब होस्ट हूँ यार ऐसे नहीं बोला कर थैंक यू स्काइलर चलो बेटा थैंक यू इंजेक्शन ओ मेरी जान के टुकड़ो ओ मेरे शहजादो हुआ स्ट्रिंग 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 हुआ स्ट्रिंग हुआ स्ट्रिंग यार गुए जो मुझे अजमरे मारे यार सईदा क्या हाल है कैसी हैं आप ठीक है काफी अरसे बाद आई हैं क्या हुआ जी क्यों कहाँ थी आप स्काइलर जियो शहजादी इंजेक्शन लव यू मेरी जान या ट्रिपल्स I truly missed you all so much but truly I was so busy with clinic that's fine अल्लाह आपको कामयाबियां था और गर्ल्स डबल टेप खुश रहे ट्रिपल्स में खेलो यार प्लीज गाइस a bit you know कुछ बड़ा खेल Taltas Alex, I'm lucky there.
ځکه خو زه وایم چې پاکستان زنده باد سکون دی او پکې کنه سکون قسم دی کنه دلته ګراني نشته دلته ډېر ګراني ده لایک ته دلته 3,000 ګټې او هغه بیا په بیلونو کې ځي ته بیا ځان دغه نشي کولی زما د کور کرایه $3,000 ده زه دې ځای نه موو کېږم اوس دغلته فرنش کورونه یې که نه نه فرنش نه دي ساده هیلپ در سره د څه وکړم نه سلامونه ستا سره لایسنس هم نشته دلته زما د هسبند بیفور یسټرډے چې موږ دلته ځو که نه بله ورځ چې موږ روان وو په دغه باندې هایوی باندې سټاف که موږ ته ووي انسپیکشن د کار ایکسپایر شوی دی وی ورشي ایکسپیکشن وکړئ بلکې دلته ډېر سخت قانون دی ته ګاډی نشي چلولی بغیر د لایسنس او د انشورنس که ستا سره لایسنس هم وي که نه بغیر د انشورنس نه نشي چلولی او زما د خاوند چې دی که نه دلته چې لایک ته د 21 کالو یې تا له دغه انشورنس په چیپ باندې نه میلاوږي په $4,500 باندې زه د اوسه پورې زه اوس خلکو ته ډېر دغه نه کوم پکچران او ویډیوګان کیونکې په ویب سایټ کې زما ویب سایټ چې دی هغه بیس آن چې خبرې کوي چې د لونلی پیپل سره خبرې او دا خرامیان چې دی دا زما ویډیو خرڅوي وړوکی کلیپ دې والې دی بیا په دغه باندې خرڅوي $50 باندې قسم دی زه د خپلې لور دپاره ګټه کوم زه زما نه هېڅوک هم نشي دغه کولی دی پاڼی دلته 6 بجې دي 6:30 د سهار دغه ځای کې زندګي ګرانه وي که اسانه خلکو ته ښکاري دلته زموږ د امریکې غریبانو دلته ډېر ګران دی غریبانان هم پکې که نه ها ټول خلک نه څوک غریب دی نه څوک مالدار دی دلته که جاب کوي نو بیا کور کرایه ورکولی شي دلته بیا کار پیمنټونه دي I don't know why are you